سلامونه مې واخلئ ملګرو په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ او ژوند ته به تازه یي. څه ورځې مخکې ما د خپل ورور په باره کې یوه ویډیو کړې وه، نو اوس ډېر ملګري دا میسیجونه کوي چې د پته یې ولګېده که نه، نو تر دې ټیمه پورې هېڅ قسمه پته نه ده لګېدلې. په لیبیا کې چې څومره ملګري دي نو دغه غوښتنه دې کومه چې په دغه غم او په دغه درد کې راسره شریک شي او خپل تر اوسه پورې کوشش وکړي انشاءالله چېرته یو جیل کې وي یا به نور داسې غیر علاقو کې. په دغه حواله باندې مې یو نظم هم لیکلی دی، نو تر پایه راسره واورئ او امید لرم چې پوهه به شئ. رسیدې کله تر انسانه پورې چغې مې وکړې تر اسمانه پورې، د بې احساسو ور کې ودرېدمه د هر انسان په در کې ودرېدمه، ما په ژړا چغې سورې وهلې ما د انصاف انصاف نارې وهلې. ما په ژړا چغې سورې وهلې ما د انصاف انصاف نارې وهلې، بې غمه چا مې غم ته ونه کاته چا مې د سترګو نم ته ونه کاته، نازک د ګل په شان زما لاليه ستا د وړوکي زوی ژړا لاليه، د یو انسان په زړه کې لار ونه کړه چا دې پوښتنه نن په جار ونه کړه. نازک د ګل په شان زما لاليه ستا د وړوکي زوی ژړا لاليه، د یو انسان په زړه کې لار ونه کړه چا دې پوښتنه نن په جار ونه کړه. یوازې پیدا د عبادت له خدایه انسان پیدا د انسانیت له خدایه، په زړه کافر ناوري سوالونه د چا بیا څنګه ناوري فریادونه د چا. په زړه کافر ناوري سوالونه د چا بیا څنګه ناوري فریادونه د چا. زما هغه شپه شوګیره خدایه تا ته مې کړې وه سجده خدایه، قبول زما دغه دعا که ربه زما په شانې په ژړا که ربه، هغه په خپل کور کې تباه که ربه، په دې دنیا یې خو رسوا که ربه، څوک چې د بل بچي په چغو جړوي نه څوک چې د بل بچي په چغو جړوي نه.